دا کیسه د عراق نه شروع کیږي او کال 1990 دلته موږ ته دوه ورونه ښودل کیږي چې نومونه یې دانا او جانا دي. دا دواړه د سوپرمین د فلمونو ډېر لوی فین دي. نن ورځ د دوی په کلي کې د سوپرمین فلم لګېدلی دی. نو دوی دواړه په پټه د سینمې کړکۍ نه فلم ګوري، خو ناڅاپه د سینمې مالک راووځي او دواړه ووهي. په اصل کې د دې دواړو ورونو په دې دنیا کې هیڅ څوک هم نشته، یعنې دا دواړه یتیمانان دي. له دې بعد دا دواړه په یو کمر ودرېږي چېرته چې دوی لرې غرونه ګوري. دانا خپل کشر ورور جانا ته وایي چې سوپرمین په امریکا کې اوسېږي، که هغه زموږ مدد لپاره راشي نو هغه به په همدې غرونو باندې راوړي، ځکه چې امریکا دلته نه ډېره لرې نه ده. د غرونو بلې خواته دواړو ته داسې ښکاري چې سوپرمین واقع شته او د دوی ټولې پریشانۍ به تل لپاره ختمې کړي. جانا غواړي چې امریکا ته لاړ شي. دانا ورله وایي چې د دې لپاره موږ ته د پیسو او پاسپورت ضرورت دی. دا دواړه ورونه د بوټانو په لش کولو کار کوي. د کار له خلاصېدو بعد دوی هغه سړي ته ځي چې پاسپورټونه جوړوي، او دوی سره دومره پیسې نشته چې پاسپورټونه جوړ کړي. او په همدې کلي کې یوه نجلۍ هم اوسېږي چې دانا یې ډېره خوښوي. کله چې دانا هغه ګوري نو د هغې پسې شاته شاته ځي. په اصل کې دا نجلۍ هم دانا خوښوي، او د دې د خوښېدو د وجې دانا تل د الله شکر ادا کوي. یو ورځ دانا ته پته لګي چې د هغې د ملګري ښار یو چا په اوبو کې لړه کړی دی. دانا غواړي چې دا ښار را پیدا کړي، نو که څه هم دانا ته لامبو نه ورځي. بیا هم په اوبو کې ټوپ وهي، په یو ډول د کلي خلک دانا بچ کړي. او کله چې دانا د اوبو راوباسي نو د هغه په لاس کې د هغې د ملګري ښار هم وي، یعنې هغه دا ښار له اوبو راویستلی دی. اوس هغه د خپلې ملګري کور ته ورځي چې ښار ورله ورکړي. خو هلته ورته پته لګي چې هغه نجلۍ تل لپاره د دې کلي ځي. هغه غواړي چې ښار ورکړي، نو هغه د موټر پسې منډې هم ووهي، خو ښار نشي ورکولی او د خپلې ملګرې د تلو له وجې ډېر خفه شي. بل لور ته جانا ښودل کېږي چې خپل تره ته ځي چې هغه یې ډېر خوښوي. تره ورله ډېر لرګي ورکړي او وایي چې دا مات کړه. جانا دا نشي ماتولی. بیا یې تره یو لرګی ورکوي او جانا ته وایي دا مات کړه، خو جانا هغه یو لرګی مات کړي. تره یې ورله وایي چې په یووالي کې طاقت دی. تل د ورور سره واوسه. کله چې تاسو دواړه یو ځای وئ او یو بل سره مدد کوئ، تاسو په ژوند کې د هر لوی تکلیف سره مقابله کولی شئ. هیڅوک به مو نشي جلا کولی. بله ورځ ښودل کېږي چې د دې تره مړ شوی دی. د تره د مرګ له وجې دواړه ورونه ډېر مایوسه کېږي. دوی بیا هغه کمر سره ناست دي چېرته چې دانا خپل کشر ورور ته د دنیا نقشې ښیي او وایي چې امریکا زموږ ملک نه دومره لرې نه ده. موږ دواړه به امریکا ته لاړ شو، د مور ښار به خرڅ کړو او پاسپورټونه به جوړ کړو. بله ورځ دوی د خپلې مور ښار راخلي او هغه سړي ته ځي چې پاسپورټونه جوړوي، خو هغه د ښار له کتلو بعد انکار کوي. هلته یو بل سړی وي، هغه ښار ګوري چې د ښار په منځ کې د دوی د مور تصویر وګوري او وایي چې دا زما د ملګري د ښځې تصویر دی. دانا وایي دا زما مور ده. هغه سړی وایي چې ستا پلار او زه په پوج کې یو ځای وو. ستا پلار زما ژوند هم بچ کړی و او موږ ډېر وخت یو ځای تېر کړی و. ته غم مه کوه، زه به تاسو امریکا ته ولیږم. خو هغه کس چې پاسپورټونه جوړوي وایي چې دا کار مه کوه، هلته د دوی ژوند ته خطره ده. د دې اورېدو سره دانا د پلار ملګری شاته کېږي. بل لور ته جانا ښودل کېږي چې یو ماشوم سره د کینچو لوبه کوي او په لوبه کې د هغه ماشوم نه خر ګټي. خر د ګټلو سره هغه ډېر خوشحاله شي. کله چې هغه د خر سره یو ځای خپل ورور ته راځي نو د خر مالک را رسېږي او دواړه ووهي او خپل خر بیا اخلي. د خر له اخیستلو د وجې دواړه ډېر خفه شي. خو بله ورځ دانا بیا هم د خر مالک ته ځي او په پیسو خر اخلي. د خر مالک وایي چې تاسو د دې خر سره څه کوئ؟ دانا وایي چې موږ به په دې خر باندې امریکا ته ځو. دواړه ورونه د خر سره د هغې ځای نه ځي. د خر مالک پوهېږي چې دا دواړه معصوم ماشومان دي، نو دوی لپاره دعا کوي. اوس دوی د دنیا نقشې سره امریکا په طرف روان دي، خو جانا اوس نه غواړي لاړ شي. هغه غواړي دلته پاتې شي، خو دانا ورله وایي چې امریکا ته لاړ شو، هلته به د سوپرمین سره وګورو. هغه ډېر طاقتور دی، هغه زموږ پلار او مور هم ژوندي کولی شي. د دې اورېدو سره جانا راضي شي او دوی دواړه د خپلې مور او پلار قبر ته ځي او وایي چې موږ دواړه ورونه امریکا ته روان یو او موږ به د سوپرمین سره وګورو او هغه به دلته راشي او تاسو دواړه به ژوندي کړي. تاسو به نور په دې قبرونو کې نور ډېر پاتې نه شي. اوس دوی د امریکا لپاره تیاری کوي. کله چې دوی روانېږي ټول ماشومان د خدای په معنی لپاره راځي. دا دواړه له ټولو سره وعده کوي چې موږ به زر امریکا ته ورسېږو، هلته به د سوپرمین سره وګورو او د سوپرمین سره به بیا کلي ته راشو. سوپرمین به ټولې پریشانۍ ختمې کړي. اوس دوی د امریکا سفر شروع کوي. دواړه ډېر خوشحاله دي ځکه چې بالاخره دوی امریکا له روان شوي دي. اوس دوی اوږد سفر کوي. د 100 غنټو لپاره په خر سپاره روان وي. دا دواړه ډېر خوشحال دي. د 100 غنټو سفر بعد دوی آرام هم کوي. 2 ورځې بعد دوی یو ټرک هم ګوري چې دننه پکې ګولډ ډرینک دي. چې د جانا ډېر خوښ وي نو دانا که څه هم نه غواړي د خپل ورور خوښې لپاره ټرک ته خېږي چې ګولډ ډرینک راواخلي. خو ناڅاپه ټرک روان شي. جانا کوشش کوي چې خپل خر وچلوي، خو خر منډې نه وهي. نو جانا د ټرک پسې منډې وهي
خو ټرک ډېر لرې لاړ شي. په دې ټیم دواړه ورونه جلا شي. جانا د هغه په لور روان شي. ټرک تللی و خو په لاره کې یو زوړ سړی ورله په مخامخ کیږي. جانا د هغه مدد کوي او هغه ته لیفټ هم ورکوي. د 100 کیلومتر تګ بعد جانا ګوري چې یو خلک ولاړ دی او دا بل څوک نه بلکې د هغه ورور دانا دی. دا یې په لیدو ډېر خوشحاله شي. دواړه ورونه یو بل ته غېږه ورکوي. د دانا په لاس کې ګولډ ډرینک بوتلان هم دي چې هغه د جانا لپاره راوړي دي. دی بیا ویزه کېدو په خوشحالۍ کې جسم کوي او ګولډ ډرینکس کې او د هغه زوړ سړي نه بیا جلا شي. د 100 غنټو سفر بعد کله چې شپه شي نو دوی په یو ځای کې آرام کوي ځکه چې سبا سحر زر به له دې ځایه ووځي. بله ورځ سحر دی بیا خپل سفر شروع کوي. د ډېر سفر بعد دی بارډر ته رسیږي چیرته چې د پوج افسران وي. هغوی تپوس کوي چې تاسو چیرته روان یې خو دانا وایي چې له مخې مو لرې شئ موږ امریکا ته روان یو. د دې په اورېدو سره ټول د دوی مزاق کوي او خاندي ځکه چې هیڅوک که هر سپاره امریکا ته نشي تللی نو دوی دلته نه شړل کیږي. په لاره کې دوی یو سړی ګوري چې په قانوني طور خلک بارډر نه پورې کوي. دانا ورله وایي چې موږ به هم له بارډر نه پورې کړي. هغه انکار کوي خو کله چې دوی زیات ضد کوي نو هغه وایي چې خپل خر خرڅ کړي چې څومره پیسو باندې خر خرڅ شي نو هغه پیسې ماته راکړي. زه به بیا تاسو بارډر نه پورې کړم. اوس دا دواړه ښار ته ځي چې خپل خر خرڅ کړي. هلته دانا خپله ملګرې ګوري او د هغې پسې ځي. ملګرې ورله وایي چې زه دلته ژوند کوم زه دلته د خپلې خالې سره په کور کې اوسم. دانا د هغې په پیدا کېدو ډېر خوشحاله شي. بیا هغه لاړ شي خو دانا ټوله شپه په پټه هغه ګوري. بله ورځ سحر هغه بیا د خپلې ملګرې سره ګوري. بل ور جانا ښودل کېږي چې له خوبه پاسي او ګوري چې دانا شاوخوا نشته. اوس هغه سړی روان دی چې په قانوني طور دی امریکا ته بوتلل. هغه د جانا نه د پیسو پوښتنه کوي خو جانا سره هیڅ جواب نشته. نو هغه سړی جانا هلته پرېږدي او لاړ شي. لږ وخت بعد دانا راورسیږي. جانا ډېر خفه دی ځکه چې هغه په وخت نه دی راغلی. دانا وایي چې موږ دلته نه ځو ځکه چې زموږ ملګری دلته اوسیږي. جانا د دې اورېدو سره ډېر خفه شي. غوسه کېږي او وایي چې زه د خپل مور او پلار لپاره امریکا ته روان وم چې سوپرمین یې ژوندي کړي خو ته تل خپله ملګری غواړې. نو هغه دانا ته دیکه ورکوي او بیا هغه یو کارخانې ته ځي چېرته چې ځینې ټرکونه دي چې بورډر نه تیریږي. جانا د یو ټرک لاندې ښخیږي. که څه هم دې کار کې ډېر مشکلات راځي خو بالاخره هغه بورډر ته رسیږي چېرته چې چیک کول کیږي خو د پوج افسران یې نشي لیدلی. دانا هم هلته رسیږي او دواړه ټرک لاندې پټ شوي. لومړی چیک پوسټ تیر کړي خو لا هم بورډر مخکې دی. دانا هلته د خپل پلار ملګری هم ګوري چې ویلي چې زه به تاسو امریکا ته لیږم. دانا د هغه نه مدد غواړي. هغه دوی رټي او وایي چې دې سفر کې تاسو ته خطر وه تاسو ولې لومړي چیک پوسټ نه تیر شوې. خو کله چې دوی ضد کوي نو هغه دوی د یو سړي موټر کې پټوي. اوس دا دواړه د هغه سړي موټر په ډیګي کې پټ شوي وي او له هغه ځایه وځي. دوی یو لوی بیابان ته رسیږي چېرته چې هغه سړي ته پته لګي چې دا دواړه زما د موټر په ډیګي کې پټ شوي. نو هغه سړی دوی له ډیګي راوباسي او په همدې بیابان کې اوس د دوی مخې ته یو لوی بیابان دی. دوی روان دي خو ناڅاپه دانا په یو لینډ مین باندې خپه کېږدي. په اصل کې دا هغه ځای دی چېرته چې جګړه شوې وه او دوی پوهېږي چې لینډ مین څه شی دی. دانا وایي چې زه نشم تللی ته نږدې کلي ته لاړ شه او مدد لپاره څوک راوله. جانا د خپل ورور د ژوند بچ کېدو لپاره نږدې کلي ته ځي او له خلکو مدد غواړي خو هېڅوک یې خبره نه اوري. بل لور ته دانا ښودل کېږي چې د لوږې تندې او ګرمۍ له وجې ډېر ستړی شوی دی. هغه د بېهوشه کېدو په حال کې دی. هغه ته پته ده چې اوس مرګ نږدې دی. نو د مرګ نه مخکې هغه خپل ورور یادوي او له مین نه ټوپ وهي خو د هغه نصیب ښه دی مین نه چوي ځکه دا خراب شوی و. په اصل کې د جګړې بعد دلته ټول مینونه خراب شوي وو. اوس هغه له خپل ورور لټولو لپاره نږدې کلي ته ځي چېرته چې هغه خپل ورور پیدا کړي. جانا یې په لیدو ډېر خوشحاله شي ځکه چې هغه فکر کوو چې اوس به یې ورور دانا له لاسه ورکړی وي. هغه ورور له غېږه ورکوي او دلته خپل تر خبره یادوي چې ویلي وو تر څو چې تاسو دواړه ورونه یو ځای وئ هېڅوک به مو نشي جلا کولی تر څو هرې بدې ورځې سره مقابله وکړئ. جانا ته احساس کیږي چې د هغه د ژوند سوپرمین د هغه مشر ورور دی. که دا دواړه یو ځای وي نو خوشحاله به وي او د هرې بدې ورځې سره مقابله کولی شي. له دې بعد دوی فیصله کوي چې دوی به امریکا ته نه ځي بلکې خپل ملک کې به اوسي او تل به د یو بل خیال ساتي. دې سره دا کیسه ختمیږي. راتلونکې کیسه تاسو د کوم فلم په اړه اورېدل غواړئ ما ته په کمنټ کې ضرور ووایئ ځکه چې زه ستاسو کمنټسونه ګورم او ستاسو د مینې د کمنټسونو ډېره مننه کوم.